دا کابل کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نوم جوړ شوی و ورځنی نندارتون دی چې د کورنیو پانګوالو ترڅنګ بهرنیو سوداګرو ته هم ځانګړی شوی. په دغه نړیوال نندارتون کې ښځو هم ګډون کړی. کورنیو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ افغانستان کې پانګونې ته د کورنیو او بهرنیو پانګوالو هڅول د دې نندارتون د جوړولو اصلي موخه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه چې دغه نندارتون یې جوړ کړی وایي د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو ترڅنګ ایران، ترکیه او جاپان د دغه نړیوال نندارتون ګډونوال دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي په دغه نندارتون کې تر 55 زیاتې غرفې ایراني پانګوالو ته ځانګړې شوي. مختلفو هیوادو څخه لرو چې ډېر بخش زموږ ایران تشکیلوي. تقریبا د ایران څخه تقریبا 80 غرفې یا در 52 غرفې دي. د مومند په وینا د یاد نندارتون موخه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو ټینګول په ګوته شوي. له بل لوري محمود سیادات د ایران او افغانستان د ګډې خونې مشر وایي له دې وروسته باید د اختصاصي نندارتونونو پر ځای د تخصصي نندارتونونو په طرف لاړ شو. سیادت زیاتوي په پام کې لري د هیواد په لویو ښارونو هرات، قندهار، ننګرهار او مزار کې هم دغه ډول نندارتونونه په لاره واچوي. باید بریم به سمت نمایشگاه‌های تخصصی، یعنی از نمایشگاه‌های اختصاصی باید فاصله بگیریم، بریم به سمت نمایشگاه‌های تخصصی. حتما برنامه داریم در ولایات اصلی، در جلال آباد، قندهار، مزار و خب در هرات. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی سوداګر د خپل محصولاتو د پلور په موخه د پانګونې راجلبولو لپاره د دغه ډول نندارتونونو جوړول مهم بولي او زیاتوي افغانستان له دې لارې کولی شي له نورو هیوادونو سره اقتصادي، سوداګریزي، تخنیکی او تکنولوژیکی اړیکې ولري. رشد و شکوفایی و توسعه و پیشرفت کشور افغانستان و به تبعش تبادل اقتصادی، بازرگانی و فنی و تکنولوژی بین کشورها با افغانستان داشته باشه. د دغه نندارتون بل ګډونوال په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان پخوانی استازی حسین اونی بوتسالی دی. نوموړی اوس د واو یا رغنیز ترکی شرکت سلاکار دی. د هغه په خبره یاد شرکت له تیرو 15 کالو په افغانستان کې کار کوي. بوتسالی چې اوس یې افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې وایي افغانستان د لمریزې برېښنا د تولید لپاره مناسب هیواد دی. شرکت ساختمان سازی 77 تقریبا 15 سال میشه که افغانستان کار میکنه. کندهار هم کارها جور کردیم، چیز سانترال شمسی کاربار 15 مگاوات اونجا جور کردیم و تقریبا 3 سال میشه که چیز میکنم، کاربار تولید میکنم. د نندارتون بله ګډونواله زهرا محمدي ده. زهرا له کوچنیوالي له رنګونو سره مینه وه، خو زهرا ځکه له نور ځانګړې ده چې نقاشي په ګوتو نه بلکې په خوله کوي. معلولیت د زهرا محمدي ارادې نه دي کمزوري کړي. لوړو فولادي ارادو یې دا رنګینې نقاشۍ د کابل تر ملي او نړیوال نندارتون را رسولي. زهرا له سرپرست حکومته د خپل لاسنیوي ترڅنګ د هنر برخې ملاتړ هم غواړي. از کودکی نقاشی میکردم و حالی هم مدت 2 سال میشه که نقاشی را کار میکنم. من همراه دهنم نقاشی میکنم. از دولت خواست ایست که همیشه ما را حمایت کنه، به خصوص بخش هنر که بتونن بیشتر خوبتر کار کنن و اگه من حمایت شم میتونم انشالله به دیگه کشورام آثار خدا ببرم به نمایش بگذارم. تیر ورځ له همدغه سټیجه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پر کور دننه او نړیوالو پانګوالو غږ وکړ چې افغانستان ته راشي او په یاد هیواد کې پانګونه وکړي. برادر زیاته کړه تر بل هر وخت افغانستان امن دی، دلته سرمایه ګذارۍ لپاره بهترین او ښه فرصتونه برابر شوي دي. نجیب الله درویش، موج نیوز، کابل.